د ورور سوال کړی دی، وایي زما اراده ده چې زه واده وکړم د داسې زنانه سره چې هغه طلاقه شوې ده او یو لور هم ده، په دې چې دینداره کورنۍ ده او زه دا غواړم چې دینداره زنانه سره ژوند تېر کړم، او بل دا چې دغه ماشوم ورسره ده د هغې به تربیت وکړم. خو مور پلار مې نه پرېږدي، ځکه چې هغوی دا د پښتو خلاف ده او دا د عرف خلاف ده او خلک به څه وایي، هغوی به څه وایي، دغه به څه وایي. نو دې سیسټم کې څه کول پکار دی؟ زما طریقه غلطه ده که صحیح؟ اول خو دا خبره ساتل پکار دي چې کله به یو انسان ځان له یا خپل کشر له ښځه ګوري نو چې دی دینداره ښځه. نن سبا خو ټوله منډه هغه د څه ده؟ د جیداد او د ښایست. او زه ډېر حیران یم چې دا چې کله جنۍ غواړي او تپوس یې د جیداد کوي، ته د جنۍ په جیداد څه کوي؟ ته د ښځې په جیداد څه کوي؟ ته سړی اوس که ښځې کورواله زموږ د جیداد تپوس وکړي چې د سړي سره څومره جیداد دی، بیا هم دا خبره معقوله. او ته ګرځې ته تپوسونه کوې چې د ښځې څومره جیداد دی، ته د هغې په جیداد څه کوې؟ ته سړی دا به تا سره اوسېږي، ته به په دې خرچه کوې، ته به دې له هر څه پوره کوې د الله په توفیق سره. ورپسې بیا د ښایست منډه ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي فاظفر بذات الدین تربت یداک. کوشش وایي د دینداره ښځه وکړه، کامیاب بشي. دینداره ښځه که غریبه او که دا بدرنګه مې ستا د عزت به خیال ساتي، ستا د بچو به خیال ساتي، ستا د مال به خیال ساتي، او دغه هر څه دي. اوس که یو سړی ډېره ښایسته زنانه را واده کړي او دې مسافرۍ کې دی مثاله، روزانه دا ټلیفونونه جوړ دي او پلار ته یې دا وایي او مور ته یې دا وایي او لاړه پلار کره وایي چې نه راځم، خاوند ته کنځلې او هلته جګړې او دلته په دې ښایست کې څه؟ دې ښایست خو ته په شرمونو وشرمولی، چا مخکې ته کېناستې نه شي، خلک درته ګوته نیسي، وایي دا هغه سړی د هغه ښځې چې دا چل کړی، هغه ښځې چې چغې وایي، هغه ښځې چې بدتمیزه ده، هغه ښځې چې دا چل کوي، دغه چل په داسې ښځې څه کوي او په داسې ښایست. سترګې یې شنې دي، په شنو سترګو څه کوي چې هغه ستا د مال تباهي کوي، ستا د بچو تربیت نشي کولی. ناول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې داسې زنانه چې د الله نه یېرېږي، کوشش دا پکار دی چې د هغې سره رشته وشي. بیا ورسره دا یاده کوي او غوره دا ده چې یو نارینه د پیغلې سره واده وکړي، د کونډې نه پیغله چې د هغه څه ده غوره ده. او دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی علیکم بالابکار. د هغه جنکو سره ودونه کوئ چې هغه کونډې نه وي. وجه د هغې څه ده چې یو دې کې ډېر حکمتونه دي. یو دا چې یعنې دا لا د خاوند سره عادت نه ده، ته به عادت کوې. خو چې کله یو زنانه د بل په کور کې ژوند تېر کړي او بیا هغه خاوند ته مړ شو، یې طلاقه کړه او تا را واده کړه، نو کیدای شي دا هم هغه څه غواړي چې کوم د هغه کور کې لیدلي یا د څه سره چې عادت شوی. خو چې کله پیغلی یا ته د هغې تربیت د اول سره نه کولی شي، ته پته چې دا زما خاوند دی، دا کور دی، داسې مسله دغه مسله. بله په هغې کې دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ارضا بالیسیر، په لږ څه راضي کېږي. او دا مکه خبره ده، په لږ څه راضي کېږي ځکه چې هم ستا سره د دې ژوند شروع کېږي. اوس که د دې هغه پوخانی خاوند مالدار او دا په ډېرو پیسو په ډېرو نخرو عادت ته، ته به ورسره بیا څه کوې؟ او خو به دغه غواړي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم غوره دا ده چې تاسو د پیغلې سره واده وکړئ. او کله چې دا جابر رضی الله عنه واده وکړو، پلار چې کله د هغه شهید شو د احد په غزا کې، راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله ما خو واده وکړو. نو د پیغلې سره که نه د کونډې سره؟ وایي نه د کونډې سره. هغه ځوان هلک و. رسول صلی الله علیه وسلم هلا تزوجت بکرا، چېرته پیغله جنۍ به دې ځان له کتلی، تضاحکک و تضاحکها، تا به خندولی ته به یې خندولی، تا به ورسره وخت پاس کولی، تا سره یې پاس کولی، معنی چې تا سره لګېده. ته ځوان هلک یې، هغه به پیغله وه، نو وخت به مو ښه پاس کېد. نو دا خو غوره دا دي، الا
که چېرته یو انسان ته په هغه زنانه کې چې هغه کونډه ده داسې څه صفات معلومي چې مثال کې دا دینداره ده، د خاوند د کور ساتلو تجربه ده، قدرمنه ده، صابره ده، صبر پکې دی، نو بیا دغه اختیار غوره دی، ځکه چې داسې صفات لیدلي د هغې د لاسه غوره کړي. او په دې به ته هم زه دلیل پیش کړم. جابر رضی الله عنه رسول وسلم ته بیا ووایي چې ما ولې پیغله جنۍ نه ده کړې، ورته یې ویي چې ان عبدالله هلک وترک بنات، زما پلار عبدالله مړ شوی دی او لوڼه یې پرېښودي، ټولې زما خویندې، واني کرهت ان اجیئهن بمثلهن، او زما دا نه وه خوښه چې د دغه خویندو په شان جنۍ به له راولم، دې ټولې به همزولي، نو دا مې مشره راوسته، دا به د دوی تربیت کوي، د دوی به خدمت کوي، دوی ته به ناسته پاسته ښیي، د دوی یعنې خیرخواهي به کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته بارک الله لک، بیا خو دې پکې الله برکت واچي. معنی چې دې ټیم کې د عبدالله د جابر ښه کار کړی که نه، دا کونډه د دې پیغلې نه غوره وه. ولې؟ ځکه چې هغه یو خبره نیولې د ذهن کې چې که زه جنۍ راولم د دوی همزوري د دې خویندو، دا خو به دوی خدمت نشي کولی. بل دا چې دوی به یو بل سره مقابلې هم کوي، دا چې همزوري به یو بل سره مقابلې هم کوي په جامو کې او په یو شي کې او بل شي کې. نو مشره یې راوسته چې هغه د هغه نه مشره وه، نو دا سوچ د هغه اوچت. نو موږ دا وایو که چېرته یو کس یو هلک سوچ دی چې زه د کونډې سره واده کوم ځکه چې دینداره، ځکه چې صابره ده، ځکه چې د دې قصې مشهورې دي چې دا دومره اوچت صفت والا ده، دا صفت والا، دا صفت والا ده، او خصوصا چې بیا ورسره دا هم یو ځای شي چې د هغه بچي کفالت به وکړم، نو دا بیا غوره طریقه ده. نه دي په کار مور پلار له یا رونو خویندو له یا ملګرو له یا معاشرې له چې دا سړی دا هلک د واده نه منع کړي. او دې ورور ته موږ دا وایو چې ته کوشش خپل کوه، او کم چې تا ذهن کې څه نیولي دی او ته پرې راځي او شریعت کې روایي، اوس بسم الله پرې وایه. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، امام طبراني راوړی، من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه، چاته چې الله رب عزت نیکعمله ښځه ورکړي که نه، نو نیم دین ورته الله اسان کړو. چې چاله الله نیکعمله ښځه ورکړي، نیم دین او دینداري ورته الله اسانه کړه. زمونږ څه کار چې یو سړي ته وایي چې نو دا خو طلاقه شوې ده او دا دې طلاقه شوې دي یا خاوند یې مړ او دی یو بچی دی چې یو بچی دی به څومره عمر او که عمر یې زیات هم شي یو سړی به پخپله راضي دی او خوښه یې ده، نو چاله نه دي په کار چې هغه منع کړي. الله رب العزت چې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو، د باقي